بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم دکتر افتخار احمد دی. زه د ملبورن ښار ډافټن ساحه کې د عمر فاروق رضی الله عنه مسجد او د افغان اسلامي مرکز د امامت او د خطابت او دینی چارو اختیار لرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو قدرمنو محترمو لیدونکو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه غواړم چې په یو ټولنیز مسله باندې چې یو د ډیرو خطرناکو او ډیرو ناوړه امراضو څخه ده چې یو ټولنیز مرض ورته ویل کیږي، په هغې کې لنډه وینا او د اسلام موقف او دریځ په هغې کې بیان کړم چې عبارت دی د قمار څخه. قمار یو د هغو مشکلاتو څخه دی چې مختلفې ټولنې چې څه اسلامي دي یا غیر اسلامي دي هغه ورسره مخ دي، خصوصا په اوسني عصر کې. یو د هغو شیانو څخه دی چې د اسلام د نظره د کبیره او ګناهونو څخه بلل کیږي، یو شیطاني عمل بلل کیږي. د هغې مفاسدو ته که چیرې موږ او تاسو عقلا هم وګورو، قمار داسې یو عمل دی چې انسان تنبلۍ ته، تکاسل ته هڅوي. انسان د کار څخه وباسي، کار ته یې نه پرېږدي، فعالیت او نشاط ترې نه اخلي. د قمار په سبب باندې ډیر کورونه د منځه ځي، ړنګېږي. د انسانانو په منځ کې دښمنۍ او بدبیني، حسد او کینې پیدا کیږي. قمار داسې یو مرض دی چې په ټولنه کې د جرمونو او فساد کچه زیاتوي. ځکه یو انسان چې په قمار کې خپل مال د لاسه ورکړي وبایلي، هغه په هر شکل باندې کوشش کوي چې بیرته مال لاسته راوړي، که هغه د یو قتل او وژنې په سبب باندې وي، که هغه د غلا په سبب باندې وي، که هغه د یو چور اختطاف په سبب باندې وي. ټول د جرمونو لارې لټوي تر څو هغه خپل مال بیرته لاسته راوړي. په همدغه اساس که چیرې موږ او تاسو اسلامي دلایلو ته هم وګورو، قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی قمار ته حرام ویلي او انسانان یې دې ته بللي دي چې د قمار څخه ځان وساتي. دا یو شیطاني عمل بللی دی او د هغې د حرمت او د حراموالي اسباب هم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته بیان کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په احادیثو کې د هغې د حرمت په اړه او د هغې د ګناه په اړه موږ او تاسو ته بیان فرمایي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله سبحانه وتعالى په دې آیت کې موږ او تاسو ته فرمایي چې ای مؤمنانو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، انما الخمر والمیسر، په حقیقت سره شراب او قمار، والانصاب والازلام، دا نور هغه شرکي کړنې وې چې مشرکانو به ترسره کولې. دغه ټول شیان چې دي رجسون، دا بد عمل دی، ناپاک عمل دی، من عمل الشیطان، دا شیطانی عمل دی، اسلامي عمل نه دی، اخلاقی او انساني عمل نه دی، دا یو شیطانی عمل دی. بیا آخره کې فرمایي فاجتنبوه لعلکم تفلحون. تاسو د دې څخه ځان وساتئ، د قمار څخه ځان وساتئ، د شرابو څخه ځان وساتئ، تر څو تاسو کامیابۍ لارې ته ورسیږئ. ځکه په شرابو کې کامیابي نشته، په قمار کې کامیابي نشته. شراب د انسان عقل د منځه وړي، قمار انسان هغه مال چې د یو زحمت په سبب باندې یو فزیکي کار په نتیجه کې د یو زحمت کشي په نتیجه کې لاسته راغلی، ته یې بې مورده د لاسه ورکوي. یا که چیرې یو قمارباز مال ګټي بې د کوم زحمت نه، بې د کوم تلاش نه، بې د کوم مشقت نه، بې د کوم لټون څخه د یو بل چا مال په ناحقه سره لاسته راوړي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی ورپسې آیات کې به موږ او تاسو ته فرمایي چې شیطان غواړي چې د قمار او د شرابو په سبب باندې ستاسو ترمنځ دښمنیانې پیدا کړي. او دا طبیعي خبره ده. موږ او تاسو ټولنه کې ګورو چې یو قمارباز د خپل مال یا د خپل هغه بایلل شوي مال لاسته راوړلو دپاره هر کار کوي، دښمنۍ کوي، بدبینانې کوي، قتل کوي، غلا کوي، حتی د خپل کور لباس خرڅوي، زیورات خرڅوي، د هیڅ یو معیار باندې بیا هغه برابر نه وي. نو الله عز وجل هم فرمایي چې شیطان غواړي ستاسو ترمنځ د قمار په سبب باندې، د قماربازۍ په سبب باندې دښمني پیدا کړي او تاسو د الله د یاد څخه غافل کړي. نو کله چې انسان د الله د یاد څخه غافل شو، په دې معنی چې بیا حرام او حلال ته نه ګوري. په هره واسطه چې وي ناروا مال لاسته راوړي، خپل کور خپل اولاد ته به ناروا ګټل شوی مال په قمار په واسطه باندې راوړي، یا خپل هغه حلال مال چې ګټلی په قمار کې په حرامو باندې بیرته ورکوي. الله ترنه هېرېږي، هر قسم جرم او هر قسم فساد ته لاس اچوي. وعن الصلاة، او دغه قمار چې دی د دې سبب ګرځي چې تاسو د الله د
یاد څخه او د لمانځه څخه غافل کړي. کله چې یو قمارباز قمار ماشین ته کینی یا یو بل قمارباز سره کینی ساعتونه په دوی باندې ناست وي، ټوله شپه ناست وي، سهار پورې ناست وي، الله ترنه یاد هیر شي، الله ورته یاد نه وي، لمونځ ترنه قضا شي، ټول عبادت او طاعت پرېږدي چې بیرته راوځي مخې تورې مالې بایللی دی، اعصاب یې خراب دي، رواني حالت کې مبتلا دی، بیرته خپل کور ته ناامیده راځي. نو الله عز وجل دې ته اشاره فرمایي چې فهل انتم منتهون، آیا اوس چې تاسو ته معلوم شو چې دا یو شیطاني عمل دی، دا یو ناروا عمل دی، دا د دښمنۍ سبب ګرځي، دا تاسو په منځ کې د فساد او د جرمونو سبب ګرځي، آیا تاسو پرېښودونکي یاستئ؟ صحابه کرام د په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کو په قرآن باندې د الله په حکم باندې. کله چې دغه آیت نازل شو صحابه کرامو ټولو په یو غږ سره ویل چې انتهینا یا الله، انتهینا یا الله، یا الله مونږ پرېښودل قمار، مونږ پرېښودل قمار څخه خلاص ونیو. همدارنګه بل آیات ته که وګورو موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مؤمنانو تاسو خپل مالونه په ناروا شکل باندې مخورئ. ناروا همدا دی چې یو مال ستا حق نه دی، تجارت نه کوي، خرید او فروخت نه کوي، او د یو انسان مال په ناروا شکل باندې بې د کم زحمت او مشقت نه د هغه لاسته راوړي چې قمار دی. یو چا سره شرط وهي، یو چا سره ناست دی، د هغه مال لاسته راوړي یا هغه ستا مال ګټي، نو ته خپل هغه د زحمت په واسطه باندې ګټل شوی مال د لاسه ورکوي، یا د یو بل انسان مال بې زحمته لاسته راوړي چې دې ته الله سبحانه وتعالی باطل وایي، ناروا ورته ویل شوي دي، نو دغه مال حرام دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې اړه موږ او تاسو ته د قمار ډېر جدي احکام بیان کړي. حتی حدیث شریف کې داسې ویل کېږي چې که چیرې یو انسان بل انسان ته وایي چې راځه چې قمار بازي وکړو، راځه چې قمار ووهو یا قمار وکړو، فقط که هم دومره وویلې او د قمار هم نه وي کړی، نو دغه انسان د صدقه ورکړي، کفاره دې ورکړي، ځکه د یعنې حتی په همدغه ویلو سره د ګناهګار شو په دې باندې، او د بیرته د ګناه څخه نه پاکېږي مګر دی چې د یو صدقه ورکړي. هر څومره چې د وسه کېږي او صدقه باید ورکړي، الله ته توبه وباسي، فقط دومره ویلو سره چې راځه قمار ووهو. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې نردشیر لوبه کوي، نردشیر د قماربازۍ وسیله او آله وه پخوا، که څوک دغه لوبه کوي د قمار په نیت باندې، د ده مثال داسې دی چې دی د خنزیر غوښه او د خنزیر وینه څکي، د خنزیر یا د خوګ وینه څکي او د خنزیر غوښه خوري، خپل لاس په هغې کې ننباسي، په دې معنی چې یو حرام شی خوري، هغه ګټه چې دی لاسته راوړي د ده لپاره حرام دی. او حتی بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا همدا فرمایي چې هغه څوک قمار کوي فقد عصى الله ورسوله، په حقیقت کې دغه انسان د الله نافرماني کوي او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نافرماني کوي. او په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان چې قمار وهي او د قمار په نتیجه کې د مال لاسته راوړي یا مال د لاسه ورکوي بایلي، بیا دغه انسان پاسیږي، لمونځ کوي. د ده مثال داسې دی چې یو انسان د خنزیر په وینې باندې او ګلم په مخ په استفراغ باندې اودس کوي، بیا پاسیږي، لمونځ کوي. یعنی اودس خو طهارت دی او طهارت په پاکو اوبو سره کېږي، مګر یو انسان چې پاسیږي او ناروا شي باندې اودس کوي چې هغه د خنزیر وینه ده یا د یو انسان ګلم په مخ استفراغ دی، دا خو نجس شیان دي، په هغې سره اودس اصلا نه کېږي. نو د دې مطلب دا دی چې یو انسان قمار هم وهي، بیا د قمار وهلو نه وروسته پاسېږي، لمونځ هم کوي، د ده لمونځ اصلا فایده نه لري، لمونځ نه قبلېږي. په دغه اساس زما محترمو ورونو او خویندو، قمار یو ډېر جدي ناروا عمل دی، او دغه قمار په سبب باندې ډېرې کورنۍ تباه شوي دي، ډېرو کورنیو کې دښمنانې پیدا شوي دي، د انسانانو په منځ کې ټولنه کې بدبینیانې پیدا شوي دي. یو بل د دې نه پورته تاسو به چېرته هېڅ قمارباز نه وي لیدلی چې د هغه رواني حالت سالم وي. قمارباز به همیشه په یو رواني مرض کې مبتلا وي، عقلي مشکل کې به مبتلا وي. دی چې د خپل مال د لاسه ورکړي، دی به همیشه په همدې فکر او کوشش کوي چې څرنګه دغه مال بیرته لاسته راوړم، څنګه خپل بایللی شوی مال لاسته راوړم. نو دی بیا هر قسم فساد ته، هر قسم جرم ته لاس اچوي، ټولنه کې د فساداتو، د جرمونو، د مشکلاتو هغه د زیادت سبب ګرځي. نو په دغه اساس باندې راځئ چې موږ او تاسو هم که څوک په دغه قمار کې مبتلا وي، الله ته رجوع وکړو، د قمار څخه ځان وساتو. که نور دوستان موږ او تاسو پېژنو چې په دغه قمار کې مبتلا دي، په سالمه طریقې باندې، په ښه شکل باندې هغو ته نصیحت وکړو، هغو ته بدیل د تجارت لارې ورته معرفي کړو، د حلال ګټلو لارې ورته معرفي کړو، یو سالمه ټولنه منځته راولو، داسې یو ټولنه چې په هغې کې محبت وي، الفت وي، په هغې کې یو بل ته احترام وي، یو د بل د مال قدر کول وي، په ناروا د چا مال ونه کړو، چا باندې ظلم باید ونه کړو. نو داسې یو ټولنه سالم ټولنه هغه صورت کې منځته راځي چې موږ تاسو دغه قمار ته نه ووایو، مګر هغه ټولنه کې چې قمار او قماربازي وجود لري، هغه ټولنه نشي سالمېدلی. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.